دوستانو سلامونه. نن تاسو ته یو داسې برنامې په اړه معلومات درکوم چې د هغې استعمالولو سره یا استفاده کولو سره تاسو کولی شئ چې خپله حافظه مو هم قوي کړئ او څه معلومات هم اضافه کړئ. نو هغه لپاره زه پلی سټور ته ځم. دلته تاسې دغه برنامه وینئ، میلینایر کویز اینډ ټرایویا. نو دغه باندې ما ته هلته انسټال کړې، تاسې بیا هم ځان سره انسټال کړئ. زه په پلی باندې کلیک کوم. په لومړي ځل چې کله تاسو خلاصوئ نو دا ډول به تاسو ته راشي. نو دلته پوینټونه هم ورکوي. دا پوینټونه خیر هغه دپاره څه استفادې وړ نه دي چې خو بیا هم یو تشویق هغه لپاره ښه دی. نو which of the following is often given as Santa's birth name. نو دلته مختلفه سوالونه دي په انګلیسي کې دي. نو دلته تاسې یا کولی شئ مثلا چې په دوه هغه کې اوس په انګلیسي کې پوښتنه کړې which of the following is often given as Santa's birth name. نو دغه لاندو هغه کې کوم اپشن چې ورکړي څلور دانې ABCD کې چې دغه کوم د سانتا د سیانو کوم هغه چې دی دې ته کوم هغه ورکوي مثلا نوم. نو دلته به زه په یو باندې کلیک وکړم. نو دلته مختلفه معلومات دي. کیدای شي بعضې سوالونه زموږ لپاره هغه نه وي، زموږ د جغرافیې دپاره یا مثلا زموږ معلومات لپاره، خو بیا هم خو ډیری پکې داسې دي چې تاسو ته په کار راتللی شي. What is the coldest continent on earth؟ تر ټولو یخترینه یخه وچه لویه ځمکه چې ورته بار اعظم، هغه په ځمکه باندې کوم یو دی؟ انټارکټیکا، ساوث امریکا، استرالیا، افریقا. نو دې کې دغه اولنی اپشن د انټارکټیکا په دې چې موږ کله کلیک کوو نو دلته تاسې وینئ چې دغه مثلا دا سوال مې صحیح حل کړه. نو where is the great sphinx statue located؟ نو دا په ایجپټ کې ده. ایجپټ کې چې کله ده نو همداسې په دې توګه تاسو کولی شئ. what is the capital of Japan؟ نو د جاپان هغه کوم یو دی مرکز یا دارالخلافه چې ورته وایي، نو جاپان هغه ټوکیو ده. ټوکیو باندې چې کلیک وکړئ نو دغه تاسې دپاره یو خو ورسره ساتیري به هم کېږي، ترڅنګ یې په معلوماتو کې مو هم اضافه کېږي چې کله تاسې دا استعمالوئ. نو دا چې په بې ځایه کارونو باندې وخت خپل ضایع کوئ، هغې نه ښه ده چې همداسې کوم دغسې په دې ډول کوم برنامې چې دي هغه سړی استفاده کړي چې یو څه معلوماتو کې هم اضافه وشي. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که خوښه شوې مې وي در سره لایک یې کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره یې د کامنټ له لارې شریکه کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې مې په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او اباد اوسئ.